میاشت د رمضان د پکې مکړه ګناهونه مسلمانا اوس خو ته پرېږده د ګناه وړه کارونه اوس خو ته پرېږده د ګناه وړه کارونه میاشت د رمضان د پکې مکړه ګناهونه مسلمانا اوس خو ته پرېږده د ګناه وړه کارونه اوس خو ته پرېږده د ګناه وړه کارونه میاشت د رحمت او مغفرت ده میاشت د سوالونو عبادت ده میاشت د رحمت او مغفرت ده میاشت د سوالونو عبادت ده کوا په دې میاشت کې پنځه وخت لمونځونه مسلمانا اوس خو ته پرېږده د ګناه وړه کارونه میاشت د رمضان د پکې مکړه ګناهونه مسلمانا اوس خو ته پرېږده د ګناه وړه کارونه اوس خو ته پرېږده د ګناه وړه کارونه روژه د خدای د ډېره خوښه وتړم لا دې پکې کلکه روژه د خدای د ډېره خوښه وتړم لا دې پکې کلکه د طیبې کلمې تل کوه ذکرونه مسلمانا اوس خو ته پرېږده د ګناه وړه کارونه میاشت د رمضان د پکې مکړه ګناهونه مسلمانا اوس خو ته پرېږده د ګناه وړه کارونه اوس خو ته پرېږده د ګناه وړه کارونه وای د روژې هر مخامخ تر وي د روژهدار مخ منور وي وای د روژې هر مخامخ تر وي د روژهدار مخ منور وي په چربانګي کې کوه خدای پاک ته سوالونه مسلمانا اوس خو ته پرېږده د ګناه وړه کارونه میاشت د رمضان د پکې مکړه ګناهونه مسلمانا اوس خو ته پرېږده د ګناه وړه کارونه اوس خو ته پرېږده د ګناه وړه کارونه شل تراویح پکې سنت دي دا فرمایلی پاک حضرت دی شل تراویح پکې سنت دي دا فرمایلی پاک حضرت دی پکې کوه ته صدقې او خیراتونه مسلمانا اوس خو ته پرېږده د ګناه وړه کارونه میاشت د رمضان د پکې مکړه ګناهونه مسلمانا اوس خو ته پرېږده د ګناه وړه کارونه اوس خو ته پرېږده د ګناه وړه کارونه دا من دوست وایي په مینه تل نصیحت تا کوینا دا من دوست وایي په مینه تل نصیحت تا کوینا غریب مسکین سره کوه تل امدادونه مسلمانا اوس خو ته پرېږده د ګناه وړه کارونه میاشت د رمضان د پکې مکړه ګناهونه مسلمانا اوس خو ته پرېږده د ګناه وړه کارونه اوس خو ته پرېږده د ګناه وړه کارونه